نو هر کله چې یحیی گرفتار شو نو عیسی گلیل ته راغلو او د خدای پاک د زیر بیان کولو چې وخت پوره شو. د خدای پاک بادشاہي ستاسو منځ ته راغلې ده، توبهګار شئ او په زیر ایمان راوړئ. کله چې عیسی د گلیل دریاب په غاړه ګرځېده نو هغه دوه رونه ولیدل چې شمعون او د هغه ورور اندریاس و. هغې په دریاب کې جال اچولو ځکه چې هغې ماهیګیر وو. عیسی هغې ته وفرمایل چې ما پسې راځئ او زه به تاسو نه دمګیر جوړ کړم. او هغې سمدستي خپل جالونه پرېښودل او په هغه پسې روان شول. کله چې عیسی د دې ځای نه لږ وړاندې لاړو نو هغه یعقوب د زبدي زوی او د هغه ورور یوحنا ولیدل چې په خپله کشتۍ کې ناست و او جالونه مرمت کول. نو سمدستي هغه هغې راوبلل او هغې خپل پلار زبدي د مزدورانو سره په کشتۍ کې پرېښوده او په هغه پسې روان شول. بیا دې د کفرنحوم ښاریې ته لاړل. نو کله چې د سبت ورځ راغله عیسی عبادت خانې ته ننوته او هلته تعلیم شروع کړ. نو خلک د هغه په تعلیم حق حیران شول ځکه چې هغه د هغې د شرع عالمانو په شان نه خو په پوره اختیار سره تعلیم ورکولو. نو بیا په دغه وخت کې په عبادت خانه کې یو سړی و چې پیري نیولی و. ناګهانه هغه چغې کړې ته زموږ نه څه غواړې ای عیسی ناصري؟ ته راغلې چې موږ هلاک کړې څه؟ زه دې پیژنم چې ته څوک یې، ته د خدای پاک قدوس یې. عیسی هغه ورټلو او ورته وفرمایل چې چپ شه او د ده نه راوځه. او پیري هغه سړی ډېر ولړزولو او په چغه ترې راووتلو. هغې ټول حق حیران شول او د یو بل نه یې تپوس وکړه چې دا لا څه دي؟ دا خو د اختیار سره یو نوی تعلیم دی تر دې چې پیریانو ته حکم کوي او هغې یې هم مني. نو ډېر زر په ټول ګلیل کې هغه مشهور شو. د عبادت خانې نه په راوتو هغې نیغ د شمعون او اندریاس کره لاړل او یعقوب او یوحنا هم ورسره ملګري وو. د شمعون خواښې تبې نیولې وه او په کټ کې پرته وه. هغې بیا د هغې د بیمارۍ حال ورته وویلو. عیسی ورغلو او د هغې لاس یې ونیولو او په خپو یې ودروله او تبه یې لاړه او هغه د هغې په خدمت کولو شروع شوه. هغه ماښام د نور د پرېوتو نه پس هغې عیسی له ټول بیماران او پیریانو نیولي خلک راوستل او ټوله ښاریه د هغه د کور مخې ته راټوله شوله. عیسی ډېر بیماران روغ کړل چې په مختلفو بیماریانو اخته وو او ډېر پیریان یې وشړل. هغه پیریان د خبرو نه منع کړل ځکه چې هغې ته پته وه چې دا څوک دی. سهار وختي د نور خطون اړوان دی عیسی پاسېده او بهر لاړو. هغه ځان له یو خوشي بیابان ته لاړو او هلته یې دوا کوله. خو شمعون او د هغه ملګرو یې تلاش کولو چې ویې مومي. او کله چې یې وموندلو نو ورته یې وویل چې ټول خلک ستا په تلاش کې دي. هغه جواب ورکړ چې راځئ چې نږدې ښارونو ته لاړ شو چې زه هلته هم خپل بیان وکړم ځکه چې زه په هم دې غرض راوتلی یم. نو هغه په ټول ګلیل کې ګرځېده. د هغې په عبادت خانو کې یې بیان کولو او پیریان یې شړل. عیسی له یو جزامي راغلو. منت زاري یې ورته وکړل او ورته په سجده پرېوته. عیسی ته یې وویل چې که ته وغواړې نو ما روغولی شې. د عیسی زړه په هغه وسوځېدلو. خپل لاس یې وروږد کړ او د هغه سره یې ولګولو او ورته یې وفرمایل چې آو زه غواړم پاک شه. نو سمدستي د هغه نه جزام ختم شو او هغه پاک شو. بیا عیسی هغه د دې سخت حکم سره رخصت کړ. ګوره چې هیڅ چاته د دې په هکله څه ونه وی. لاړ شه خپل ځان امام ته وښیه
او کوم شکرانه چې موسی مقرره کړې ده هغه ورکا دا بستا د روغولو گواهی شي خو هغه سړی بار لاړو او د دې کیسې نه ټول خلک خبر کړل دا خبره تر لرې لرې خوره کړله تر دې چې عیسی به یو ښار ته هم په ښکاره نشو تللی او بهر به په خوشو ځایونو کې پاتې کېده خو بیا به هم خلک د هر لوري نه هغه له راتلل